د متی 25 باب. په هغه وخت په د اسمان باچایي د 10 پیغلو په شان وي، چا چې مشغلونه واغستل چې د واده د زلمي مخې له وروزي. 15 کمکلې وي او 15 هوښیارې. هر کله چې کمکلو مشغلونه پورته کړل نو د ځان سره یې تیل وانغستل، خو هغه هوښیارو د ځان سره د تیلو کوپۍ هم واغستې. کله چې د واده زلمی په راتلو کې اټال شو نو هغوی ټولې پرکاله شوې او خوب یوړې، خو په نیمه شپه کې چغې شوې، دا دی د واده زلمی، راشئ چې وینئ. په دې ټولې پیغلې پاڅېدلې او خپل مشغلونه یې سم کړل. کمکلو هوښیارو ته وویل چې د خپلو تیلو نه موږ له لږ راکئ، ځکه چې زموږ مشغلونه مري. هغوی ورته وویل چې موږ سره دومره تیل نشته چې د ټولو کار پې وشي. ښه به دا وي چې تاسو دوکان ته لاړ شئ او ځان له تیل واخلئ. څه وخت چې هغوی په تیلو پسې تللې وي نو د واده زلمی راغی. کومې چې تیارې وي هغوی ورسره د واده مجلس ته ننوتې او ور بند شو. او بیا هغه نورې 15 هم بیرته راغلې او چغې کې صهیبه صهیبه موږ ته ور بیرته کا. خو هغه ورته جواب ورکړ خبره دا ده چې زه تاسو نه پیژنم، ځکه بیدار اوسئ، ولې چې تاسو ته د ورځې او د وخت هیڅ پته نشته. مثال یې د هغه سړي دی څوک چې په سفر تلو او نوکران یې راوبلل او خپل مال یې ورته وسپارو. یو لی د سرو زرو 15 تیلی ورکړي، دویم ته یې 2 او دریم ته 1، هر یو ته د خپل قابلیت په مطابق. بیا هغه د ملک نه روان شو. چاته چې 15 تیلی ورکړی شوي وي هغه سمدستي لاړو او سوداګري یې پې شروع کا او 15 تیلی یې پکې نورې وګټلې. خو کوم سړي ته چې 2 تیلی ورکړی شوي وي هغه 2 نورې وګټلې، او کوم سړي ته چې 1 تیلی ورکړی شوي وه هغه لاړو په ځمکه کې ډوغل وکنسته او د مالک هغه پیسې یې پکې خښې کړلې. ډېره موده پس د هغوی مالک واپس راغی او د هغوی نه یې حساب وغوښتو. کوم سړي ته چې د سرو زرو 15 تیلی ورکړې وې هغه راغی او 15 نورې ورسره کېښودې او ورته یې وویل چې ګوره مالکه، تا ما ته 15 تیلی راکړې وې، ما ورسره 15 نورې زیاتې کړې. مالک وویل شاباش زما اعتباري او ایماندار نوکره، تا په لږ څه کې ځان اعتباري ثابت کړ. اوس به زه تا د ډېر څه اختیارمند کړم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا د 2 تیلو هغه سړی راغی او وی ویل مالکه، تا ما ته 2 تیلی سپارلې وي، ګوره ما ورسره 2 نورې زیاتې کړې. مالک ورته وویل شاباش زما اعتباري او ایمانداره نوکره، تا په لږ څه کې ځان اعتباري ثابت کړ. اوس به زه تا د ډېر څه مختار کړم، راشه او د خپل مالک په خوشحالۍ کې شریک شه. بیا هغه سړی راغی چاته چې 1 تیلی ورکړی شوي وه او وی ویل مالکه، ما ته پته ده چې ته یو سخت سړی یې، ته یې هلته ریبې چېرته چې دې کرونده نه وي کړې، ته یې هلته راټولوې چېرته چې دې خوار کړي نه وي. نو زه یېرېدلم، ځکه لاړم او ستا سره زر مې په ځمکه کې ښخ کړل، څه چې ستا و هغه دا دي. مالک ورته وویل ای سسته نوکره، تا ته معلومه وه چې زه یې هلته ریبم چېرته چې کرونده نه کوم او هلته یې راټولوم چېرته چې خورول نه کوم څه. نو بیا تا ته پکار و چې زما پیسې دې صرافانو ته ورکړې وي، نو په واپسۍ به ما هغه مال د سود سره حاصل کړی و. هغه ووی چې د ده نه د زرو هغه تیلی واخلئ او د 10 تیلو والا ته یې ورکئ، ځکه چې د چا سره چې څه وي هغه ته به نور هم ورکړی شي، تر هغې چې څه ترې سیوا هم شي، او د کوم سړي سره چې څه نه وي هغه به هغه لږ څه هم بایلي چې ورسره دي. دا بې فایدې نوکر تیرې ته وغورځوئ چېرته چې د جړه او د غاښونو چیچل دي. هر کله چې ابن ادم په پوره شان سره راشي او ټولې فرښتې ورسره وي هغه به د خپلې لویې په تخت کښېني او ټول قومونه به ور وړاندې راټول کړی شي. هغه به بني ادم په 2 ډلو کې جدا کړي، لکه څنګه چې شپونکی ګډې د بیزو نه جدا کوي، او هغه به ګډې خپل ښي لاس ته او بیزي خپل ګس لاس ته کړي. بیا به باچا
د خیلس خلکو ته ووایي چې راځئ زما د پلار مبارک خلکو د باچاهۍ وارثان شئ چې د دنیا د پیدایښت راسي تاسو ته جوړه شوې وه په هغې کې داخل شئ کله چې زه وږی وم تاسو زه موړ کم او چې تږی وم اوبه مو د څښلو دپاره راکړي او چې زه مسافر وم نو تاسو زه خپل کور ته ننایستم او چې بربنډ وم نو تاسو په جامو پټ کم کله چې زه ناجوړه وم نو تاسو زما خیال وساتلو او چې په قید کې وم نو تاسو زما ملاقات له راغلی نو صادقان به جواب ورکړي مالکه دا کله و چې موږ ته اوږې ولیدې او موړ مو کې یا تږې وې نو د څښلو دپاره مو اوبه درکې او مسافر وې نو موږ کور ته ننایستې یا بربنډ وې نو په جامو مو پټ کې موږ ته کله ناروغه یا په قید کې لیدلې وې نو ملاقات مو در سره کړی او باچا به جواب ورکړي زه تاسو ته دا وایم چې تاسو زما په وروڼو کې د عاجز نه عاجز یو تن سره هم چې څه کړي دي نو زما دپاره مو کړي دي بیا به هغه هغوی ته ووایي څوک چې به د هغه ګس لاسته وي ای لعنتیانو زما د سترګو نه پناه شئ او هغه تل عمري اور ته لاړ شئ چې د شیطان او د هغه د فرښتو دپاره تیار شوی دی کله چې زه وږی وم تاسو زه موړ نه کړم او چې تږی وم د څښلو دپاره مو هېڅ را نه کړل او چې مسافر وم نو کور ته مو نه ایستلم چې بربنډ وم تاسو په جامو پټ نه کړم او کله چې زه ناروغه او قیدي وم نو تاسو زما ملاقات له رانغلی او هغوی به هم په جواب کې ووایي مالکه دا کله ته موږ اوږې تږې مسافر بربنډ ناروغه یا په قید کې لیدلې وې او ستا مو هېڅ خدمت نه دی کړی او هغه به جواب ورکړي زه تاسو ته دا وایم چې هر کله چې تاسو د عاجز نه عاجز یو تن سره که هغه هر څومره چې هم عاجزو نه دي کړی نو تاسو ما سره نه دي کړی او هغوی به تل عمري عذاب ته لاړ شي خو صادقان به د تل ژوندون بیا مومي